دا یو بل ورور یو تپوس کوي وای د احناف د مونږ کیږي او کنه کیږي. احناف مسلمانان دي، کافر نه دي، او په اسلام نه وتلیم نه دي. او دا تفریقه او دا قصې د حنفي دی او دا شافعي دی او دا بل دی او دا بل دی. منګه ټول د الله بندگان یو، د محمد علی السلام امتین یو، قران هم یو دی، کعبه هم یو ده، او دین هم یو دی. او دا زد او حسد منځ کې پرې خودل دا ډېر ضروری خبره ده. دومره خبره ده چې منګ دا کوم منځ یو نو په دې کې اجر ډېر دی. مثلا دا دی چې د منګ یو فاتحه وي او دې کې اجر دی، ځکه بیر فاتحه نه مون نه کیږي. دا رنګي امین پته سوي او نبی رسول الله وي دا په يهودو بد لګي. رپولرین چې وکړه د اکبر جنو روایت دی، یو غته صلی ونی کی ور کوي او دا ویو چې الله اکبر دا په دقه الله اکبر نه بغیر په بل جبه نه کیږي. او سلام دم به صنع المصلين ده. نو دا احنافونه دیم دلیل استدلال کوي، خو یا د ضعیفونه او یا په بعضو خبرو کې لږ په کمزور ته روان دي. نو موږ هم دې ته ویو چې خیر دی، موږ زد نه کوو، تاسې هم راسم کوئ. صحیح منځونه د نبی علیہ السلام نه ثابت دي، اقصې وکړئ. خو موږ داسې نه ویو چې احناف منځونه باطل دي او دې ته به ثواب نه میلاویږي.